سلامونه او نیکې هیلې په دې هیله چې ټول روغ جوړ او د صحت په جامو سمبال اوسئ. یو ځل بیا زه بلال افغان تاسو سره د یوې نوې غوره موضوع په اړه غږیږم. پوهیږئ ټول ناکام خلک یوه لویه ناروغي لري او دا ناروغي د دې باعث کیږي چې دوی فکر ور ووژني. موږ دا ناروغي د بهانې لټولو په نوم باندې نوموو. دا خلک په هر څه کې یوه بهانه لري. که د ژوند یو مثبت کار هم وي، که یو مثبت قدم هم وي، دوی پکې بهانه لټوي او دوی د ژوند د پرمختګ لپاره هیڅ دلیل نه لري. او دوی اکثره په دغه یو موضوع کې ډیر زیات ازر جواب وي چې کله په دغه پوښتنې ترې نه وشي نو دوی بیا عاجل یو جواب درکړي چې نه دا خو زما د وسه نه ده. کله چې ورته ووایي چې ولې دا کار نشي کولی، نه شم کولی، له لاسه مې نه کېږي، زما له وسه ډېره پورته ده، ډېره لرې ده. که ورته ووایي چې 2 کاله 3 کاله وروسته د ژوند په دغه مسیر کې روانېږي، دغه واړه واړه قدمونه واخله، او بابا 3 کاله وروسته به ګورو. ګورې دا ژوند د نن پایله ده. سبا 5 کاله وروسته 4 کاله وروسته چې موږ کوم ژوند مخته بیایو هغه زموږ د نن ورځې هغه اعمال دي چې ترسره کوئ. که چېرته ښه اعمال ترسره کوو، که چېرته غوره اعمال ترسره کوو، که چېرته پوهه ترلاسه کوو، که چېرته د اقتصادي ازادۍ په اړه غږیږو، نو 5 کاله وروسته به بېشکه دا زموږ په ژوند کې راظاهرېږي او دا هغه شیان دي چې زموږ په ژوند کې تاثیر لري. ولې له بلې خوا راځم په مثبتو خلکو باندې غږیږم. همدغه اشخاص بیا که چېرته یو څه سره مخ کېږي مخته ځي، خطر قبلوي، هېڅ کیسه کې هم نه دي. وایي که چېرته بریالی شوم خو هغه دی مخکې روان یم، که چېرته ناکام شوم یوه تجربه ده، یو درس مې ترلاسه کړ. او هغه کار چې ورته سپارل کېږي په لیوالتیا یې ترسره کوي. خدای دې وکړي چې څومره کوچنی هم وي هېڅکله تسلیمیږي ورته نه. نو دا لوی واړه که چېرته موږ وګورو هم لوی او هم واړه هغه فرقونه و چې د کامیابو او ناکامو خلکو ترمنځ شتون لري او دوی پکې اوسېږي. نو خپله نړۍ لویه کړئ، فکر مه محدودوئ او د هغه مایع په شان مه اوسېږئ چې په یو وړوکي اکوریوم کې اوسېږي. فکر مو ازاده کړئ، فکر مو پراخه کړئ، کتاب ولولئ، ریسرچ وکړئ، تحقیق وکړئ او هغه خلک چې تاسو ته څه وړاندې کوي د هغه په اړه فکر وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.